बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नन با زه تاسو ته یو ځل بیا یو څو لفظونه د پښتو د لارې چې کوم کارول کیږي، موږ په ټولنه کې، په محفل کې، د ملګرو سره، په کور کې، په لاره کوڅه کې کاروو. دغه لفظونه یوازې د پښتو هم دي، خو هغه ستاسو په خبرو کې، ستاسو په لفظونو کې، ستاسو په ادایګۍ کې خوند هم کوي. او د دغه پښتو د ویلو په هیله باندې به موږ سره چې کومه پخه پښتو ده، کومه چې تاریخي پښتو ده، د هغې زده کړه به هم زموږ ذهن ته هم راځي او اورېدونکي باندې هم ډېره خوږه او پسته لګي. نو یو څو لفظونه زه تاسو سره کاروم چې موږ عام معاشره کې کم او څنګه کاروو، او بیا د هغې خپل مطلب او معنی څه ده. ټیک ده؟ مثال په طور باندې زه تاسو ته دا لیکمه، مطلب دا دی چې موږ عام لفظونو کې کومه پښتو کاروو، یا د اردو نه قرض کوو، یا په خپله پښتو وایو، او صحیح پښتو بیا کوم د هغې خپل توره چې کوم دی، توکي چې کوم دی هغه کوم دی. مثال په طور موږ وایو شکریه. عام لفظونو کې موږ څه وایو؟ شکریه. ټیک شوه؟ نو په خاص او په صحیح پښتو کې به بیا موږ د هغې مطلب او د هغې ویل به څنګه کوو؟ مننه. شکریه. نو په پښتو کې به بیا په کره پښتو کې به بیا موږ وایو مننه. دلته مې کره پښتو مو لیکله، ها، کره پښتو. ها، بل ځای کې موږ وایو آرټسټ، یا فرض که فنکار، یا پینټر وایو، یا مصور وایو که نه. نو فرض که زه لیکمه لکه مصور لیکم، مصور که نه، مصور. نو په پښتو کې دې ته ویلی شي انځورګر، تصویر را جوړونکی، آرټسټ، انځورګر. پوهېږئ؟ بیا موږ یو ځای کې استعمالوو، کاروو که نه، مطلب تحقیقات کوو، د دې خبرې تحقیق کوو، رښتینوالی معلوموو. نو یو تحقیق، نو د دې تحقیق معنی ده څېړنې، پلټنه کول دی یو څیز. ښه، نو موږ تحقیق لیکو، تحقیق هم ولیکو، دا څه څېړنه یا څېړنې. ښه، پوهېږئ؟ تاسو پوه شوئ په دې؟ بل ځای کې موږ اکثر وایو دا سړی ډېر قوي دی، یا دا خبره ډېره قوي ده. قوي موږ وایو که نه؟ دا د اردو، زه تاسو ته پښتو معنی نه کوم، دا موږ په دې پښتو کې کاروو، دا هغه لفظونه دي. نو موږ قوي وایو که دا سړی ډېر قوي دی. نو قوي مطلب معنا په پښتو کې څه ده؟ پیاوړی. ما قوي ولیکو، قوي. څه شو دې معنا؟ پیاوړی، قوي. ٹھیک شو؟ پوهېږئ تاسو بچو؟ موږ اکثر په الفاظو کې وایو یاره زه یو درخواست کوم، یا ما درخواست ولیکو، درخواست. نو درخواست څه ته وایي؟ غوښتنې ته. غوښتنه کوو، موږ وایو درخواست که نه. نو درخواست په خپل ذهن ټیک دی، او صحیح پښتو کې موږ وایو نو هغه به شي غوښتنه. نو زه دلته لیکم درخواست، درخواست. دا به څه شي؟ غوښتنه، غوښتنه. پوهېږئ؟ نو دا یو څو لفظونه مې نن ولیکل، دا موږ په عامه محفل کې په پښتو کې کاروو. خو دغه لفظونه چې دي عامه په عامه پښتو کې تاسو ته ولیکل، یعنې عام محفل کې چې موږ یې کاروو، او دا بیا خاص کره پښتو کې د دې هغه معنی شوې. نو زه یو ځل بیا وایم، تاسو راسره وایئ. شکریه معنی څه شوه؟ مننه. مصور، انځورګر، تحقیق، څېړنې، قوي، پیاوړی، درخواست، غوښتنه. پوه شئ؟ نن نه پس به کوشش کوئ چې موږ یې په خپل هم کاروو، او د ملګرو سره په محفل کې او په نورو محفلونو کې هم کره او صحیح پښتنه کاروو. ٹھیک ده؟